زره ته کم وایم اوس په دې تیر حکومت کې یو شی چالو کړو صحت کارت یې وته الکه خشي او د خبه خوي د خبه بد نه وي صحت کارت یې چالو کړو دې دا پاره چې دا غریبانو سره هغه کارت وي او دوی لار شي او دوی ته په مفت علاج وشي صحیح خبره خبه خیاده هغې نه خلکو څونه ظلم شروع کړ او صاحب هغې پکې حکومت ولیکل چې دا ډاکټر به په صحت کارت علاج کوي د هسپتال کې او دې کې به نه کېږي دې کې به کېږي او دې کې به نه کېږي یقین په خدای او کما ته ګورې جومات کې راته ناست او قسمیان مې راته ووایي اهم خلکو راته ووایي چې مریض به لاړه مریض ته به د اپریشن ضرورت نو او دوی به ورته ستا اپریشن پکار اس ضرورت پنو نہ جی اپریشن ضروری دے او جو پیسہ دے پہ نہ لگی ارشد علمون کو صحت کارت دسارا مشین تا پہ اس ضرورت پنو مریض تا دا اپریشن او خیٹا بے والا یو پینزل لزدہ شلولا او بیا بے والا گندل مریض تباہ برباد دسدہ پارا چیز دیر پیسے دا حکومت منو کرتا چې زه اوښیم حکومت ته چې ما د مریض اپریشن کړی دی او په دې باندې 15 لکه او 6 لکه او 10 لکه روپۍ خرچه راغلی ده ولې په اپریشن خرچه ډېره زیاته راځي د ارام مال د حکومت د مال د وهلو دپاره د خوار شي مریض تباه او برباد کړه غرب ته کودې شلو دنه دې ولا کولمو شټولې بار دې ولا سرمن او خېټه شټوله خو دې کندم ته ظالم اے ډاکټر ته د خدای نه یریږي تب دا قیامت پر اللہ لسا جواب ورکے ظالبا مفتو کے لئے مریض کدا ستاز وی سو کرو نیسی ستا لون سو کرو نیسی ستا خدا سو کرو نیسی او اپریشن ضرورت ہوتا نہیں اپریشن والاو کتا خپکے گے کہ نہ خپکے گے مسلمان دے کندم تو اے ڈاکٹرہ اے اجرتی قاتل ڈاکٹر اللہ کا خبر ٹکم کا غلط ہے تو دغه شی شروع او هغه چې چابا کم میڈیکل سنٹر لا اجازت نامہ ورکولا ہر میڈیکل سنٹر لبے نہ ورکولا اگے میڈیکل سنٹر لبے اجازت نامہ ورکولا یہ تو صحت کارت اپریشن کول چې هغه به 1.5 لک روپے التا متعلقات سرانو لري رشوت متعلقات سرانو لري رشوت ورکو زما دا سنٹر اولیکا تو چې ته 1.5 لک او 30 لک روپے پر رشوت باندې خپل سنٹر منظور کې نو دا به کم نه پیدا کې دا به دی غریب نو بس زنانه براله غریبه د ماشوم د کېدلو نارمل کیس بالکل نارمل کیس او پاسانه ماشوم کېږي وی بچي بس اپریشن ولا کو غوري ماشوم تبا کېږي او خزمري هغه وخت وسړی وي چې خدای د مریض سر بچي مری رانا بس اپریشن نه بغیر نکېږي الا بوته لګوا هغه غریب وي چې سره بچي بوته لګولا مریض ته د اپریشن ضرورت نو خزه به وسیره اپریشن وشو ستا بچی په اپریشن باندې وشو څه دپاره دې دپاره چې که داسې نارمل کیسي نو 15,000 روپۍ پې لګي نو د حکومت نه 15,000 راوباسم او چې اپریشن ولا وکړمه نو 3 لک روپۍ به ولیکم چې اپریشن مې وکړ او 3 لک روپۍ ولګېدو پیسې راکړه ښځه کنډمه شوه که نه شوه په اپریشن باندې او اپریشن چې د کمې ښځې په بچو کې وشو نو یا یو بچی کېږي یا 2 کېږي یا 3 زیات بچی نه کېږي تبی دې وکړه د خدای ظالم ته مسلمان ځان ته وې ته د پیغمبر امتی ځان ته وې ته په دې پیسو حج لځې ته په دې پیسو عمرو لځې ته په دې پیسو جانماز لې او خدای ته ودرېږې ته په دې جاموز په دې پیسو ځان د ګریزر لې ولې چې په ګرمو اوبو دس وکړه قیامت پرز با اللہ سرطا مخامخ کېږي مسلمان خدر غرق القو تبا دکلا اغیب واته بچی روڑل پدریو دیو درولا اغیل دی خیٹو شکولا کندم دی کٹولو مردپا غریب دی کندم کد خدای ظالم از ضرورت بنی مریض تا دی اکسرے او دی بوتو اکسرے ولی کولی نیم پیسے پکی رہ دی اس ضرورت پا مریض تا دا لیباٹرے نی او دی بوتو لی که لیباٹرے ٹیسٹونا ولی نیم پکی دا دی ظالم او اغا داروگان با وطلی کی اغا داروگان چی دا اغین خدارو پر 200 روپے ڈبے ملاویگی دا دا پاکی کمیشن دینو دا 200 دا 900 روپے ڈبے بودلی اغا غریب خدا دا غوی ساتلی دا
ټول عمر د بچو د پیو د پاره او زوی ناجوړه شوه هغوی خرڅه کړه هغې جزې په پردو ګیاګانو دا غوا پاللې وه هغې غریبې په مازدیګر ماښام پټیو ته په سر تور سر په ښځه تله او دې خپلې غوا له به یې ګیا راوړه چې دا غوا وپالم چې د ماشومان پرې پی وڅکي او چرګې خرڅې کړې دي او ظالمه غونډې پیسې دې ترې وغواړي ډاکټره د کمپنو سره میله او ډاکټره غونډې پیسې دې ترې وغواړې ته وایې زه ګټه کوم ما پیسې وګټلې ما 15 لک روپۍ وګټلې ما 100 مریضانو کتل قیامت پر ورځ حرام دې په خېټه کې واچول د ښځې خېټه کې دې حرام واچول د بچو خېټه کې دې حرام واچول د قیامت پر ورځ به د رب العالمین تپوس کوي سترګې به دې پټېږي قبر نه به ځای کوي ظلمونه شروع دي په خدای باندې قسم افسر ته د کار بند شو او چې ورلې او رشوت تینی ورکړې قسم په خدای کې د سخت لګل حق بدی د نوکرې دا ټول غریبانان جزانان ځان سره کاغذونه ګرځي کله په یو دفتر او کله په بل دفتر له مستړی کوه صاحبا پیسې راوباسه خو چې 15 لک او 6 لک روپۍ رشوت دې ورکړ سبا نوکري شته او که دې ورنکړه نوکري نشته اور دې وخوړی افسره اور دې وخوړه اور ځان ته جهوده خېټه کې دې اور واچو د چا دپاره د ښځو د بچو دپاره نوکري مال راکه بې رشوته نه میلاوېږي صاحب بې پیسو او چې 15 او 6 لکه د ده نه واخېستې او دې نوکر شو دا به دې له کوره راوړي به سبا پیدا کوي بل دې نه به پیدا کړي ورو ما په 6 لک روپۍ رشوت ورکړ ما په 15 لک روپۍ رشوت او اورېدلې مې دي لیدلې مې نه دي چې نن سبا غټې افسرې په 1 کروڑ او په 2 کروڑ روپو رشوت ملاوي دا 1 کروڑ 2 کروڑ ورکړم نه دا زموږ مسلمان دی هر سړی په خپل ځای کې حرام څوک بالکل پېژني نه دا وی حلال دی منه وای دا حلال شی دی دا خوروي د پیسو لپاره خلک مسلمان وجلی ملي کوي او جرت ته به خدای له نه ورځي او دی وشتل 15 دی مو وشتل شپږ دی مو وشتل اته دی مو وشتل په لک روپۍ په 2 لک روپۍ دی مړ په خدای ظالمه دا وته وای څه بدل دی ا دې تباہ کدا غ بچو ماشوم لوي کړو په غېږه ګرځول او ول ساتل سوشل دوشتو کالو ته رسید مور وته پته مده واده بولا کو ماشوم ولا وکړه 2-3 بچی دی او تا دز ورک او مړ دې ک او اجرت ته وشت خوار شي ا دې تباہ کړه مور دې غر کړه پلار دې اخون دې کړه خزا اما شومان دې یتیمانه ته خدای نه ورته په دې پیسو به رزق خوري په دې به وخال ته به خوري دې ته به ناس دې تیری کې به دې سینګا یو غم نه دی مړه په خوا به بوساړې خلکو پټولې او تلل بنو د بوساړو نه به پنډو تلاو د شپې به راوړه په خوا به د شپې خلک تلل نو پردو وګونه به 5 شپږ مات کړل او د سماتی لبنوس غل به نور تلل اسی بل پردي پټ کې به کېنا 2-3 وګي به مات کړ یو به یو طرف کې او منډو بل په بل طرف کې مته پته ده متیازو لبنتل متیازه بنور داسې بلاړل او وګي به یو به مات یو طرف کې به منډ بل بل طرف کې اوس قسم په خدای او خان په بڑا کوي په خوا به خلکو پلان کې وخ په بڑا کو مې وخسي ته په بڑا کېږي سړی او خورد د کوټې نو وګد د سنگ په بڑا کوي اوه داسې راغون کې داسې دا قبان او دا په دا سر ولا داسې راغون کې په دې بڑېو منډه وې تخته په مختلفو طریقو والد سے مې خدای پاک وګوري تاسو دې مشرانو لیدلې دي ټولو هغه ډېر حساسو هغه به وي چې د ما په شا باندې مچ کینی ما ته پته لګي چې د مچ کې نه هغه به وي د مچ غول ما ته د کوه قاف غرخ کاری دا بعد انساني دا غل حساس وي حساس شپږم حس وتر ډاکټران ډېر حساس ما ته وي بچي په جون کې چانیم دوکا کړي وي یو ځل یو سړی دوکا په خبر کې روانو یو سړی مخې راغی خط تور چشمه چولې وي کوټه چولې بوټانه چولې قراقلی ټوپه په سر وا او مخې راغی راته او حضرت السلام علیکم تاسو په غټ आवाज او په درون څنګه طبيعت څنګه ده ما وی خیر قبلګا صاحب محترم
یو نو چې خدای کنه پته ولې جام دې کوم پیجنې کو نه کا قبلګا سے محترم ما وی خدای طبيعت خدای مونږ دا غي ډېر خدمت کړې دې دا یاره وی ما دا اندازه واغښته چې دا مې د والد صاحب څوک شاګرد دا شیخ فارمولې استعمال ما وی چې دا مې د والد صاحب شاګرد طبيعت خدای خیر دې تاسو څنګه یې خیر کاروبار خدای لکه داسې خبرې کولې چې ما دا ذهن تراله چې دا زمون خ قریبي دوست دی او د داجی میں شاگرد راځه ډوړې را باندې ما وینه جناوې نه سوال نه پیدا کی مونږ تاسو ډېر نمکه خورلې دي تاسو سره ډېر ډوړې غانې خورلې تاسو د والد سے بوتازه نه ډوړې وې سیب سلادین ډلو په خوا په خور ته سمشتا قیمتي وټلو هغه ته بوت نه خورم نه خامه خبره باندې ډوړې دا غوخه راوړه دا راوړه یلکه بس ته وکې نه وی ډوډۍ هغه مو خوړه ما خبره ډوډۍ را باندې وی ما ته وی چې دلته یو سکرین دی یو 2 منټه او هغه سکرین زرا ما چې نه زنه خورم به سوال نه پیدا کی وی سړی سکرین په دې پاسه د مستناسته ما لار غیب غیب خدای سړی به کنه راځي هغه بیره راغی وی ته بس پاسه نه وی ما چې ما مرګره سکرین ملتلې راځي بیا راغی پاسې نه مې چې ما برګر کې تم ته تذکری ملتلې یاره پاسې وې دونه پیسې کې بل مال راو لوخي اوچت کل وورا وې چې پلیټ اوچت کا او پته نه لګي چې دې سپیره د پلیټ لاندې دا کاغذ کم ځای خاو دی وې چې پلیټونه لوخي یو له پلیټ اوچت کا نو د پلیټ لاندې کاغذ پروتو چې کاغذ اوچت کا پاره کې لیکلو چې مونږ سره ګرځي دا مزه بکې زرا ګرځي دا مزه بکې بلا پیسې به بیل مې ورکړ او درا کوي قراقي لوټ به سره کړي دا ګیره ده منو دا سار به اشراق منځم کړي امینا تهجد به کړي او صاحب ګیره په بادام وړ کړي او خوشاله وو بقیته به لاس دې سړی مې وو